سلامونه دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته د ځان معرفي کولو دویمه برخه باندې جملې جوړوم. ځان معرفي کول ته وایي vorstellen sich. په تېره ویډیو کې موږ نوم زده کړ چې نوم څنګه اخلو. په درې قسمه موږ نوم زده کړ. دلته وایم زه د افغانستان څخه یم، د افغانستان څخه راغلی یم. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان څخه یم. او چې کوم ځای کې موږ اوسېږو هغه ځای ورته وایو زه په برلین کې اوسېږم. ich wohne in Berlin. او موږ ورته وایو زه 15 کلن یم. ich bin 25 Jahre alt. زه 15 کلن یم. تاسو ورته خپل عمر واخلئ. او موږ ورته مدني حالت ښیو چې موږ مجرد یو که واده کړي یو. د مثال په طور زه وایم زه مجرد یم. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich bin ledig. ich bin ledig یا ledig. او که کله تاسو واده کړی وي هغه چا چې واده کړی وي هغوی ورته بیا ویلی شي ما واده کړی یا زه متأهل یم، زه واده کړی یم. بیا دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي ich bin verheiratet. ich bin verheiratet یعنې زه واده کړی یم. دغه دویمه حصه شوه. دغه جملې زده کړئ دوستانو. تاسو چې کوم ځای ته ځئ خپل ځان دغسې معرفي کړئ. انشاءالله ستاسو به هلته ډېر څه نه څه مشکلات حل شي.